السلام علیکم محترمینو، الله تعالی مو جوړ او روغ او آباد او ژوندي لره. محترمینو، د جمعې مبارکې د ورځې و ډیره بهترینه وظیفه له تاسو سره شریکه کوم. د جمعې په ورځ باندې د دغه وظیفې په برکت سره تاسو د زندگی هر هغه حاجت پوره کولی شئ چې ستاسو په زړه کې وي. جمعې مبارکې په ورځ باندې دغه وظیفه کول د دغه وظیفې په برکت سره او د جمعې مبارکې په برکت سره وروسته چې تاسو له الله تعالی څخه هر څه وغواړئ، الله تعالی مهربانه ذات تاسو ته یې درکوي. که چیرې دغه وظیفه د محبت لپاره د رښتې لپاره وکړئ، چې هر څومره ناممکن ځای وي تاسو خوښ وي، هلته رشته کول تاسو زړه غواړي، هلته به منظوره کیږي، سره رسیږي به د دغه وظیفې په برکت سره. د دې وظیفې په برکت سره ستاسو په زندگی کې یو مشکل راغلی ده، یو حاجت ده، هغه له مابینځ څخه وړل غواړئ. د دې وظیفې په برکت سره د جمعې په ورځ وکړئ، الله تعالی دې فورا له مشکل څخه خلاصوي. یا ډیر فقیر یې، غریب یې، ډیر قرضدار یې، ډیرې پیسې د خلکو در باندې او ستا وس او قدرت دومره نه ده چې د هغو خلکو غاړې ورباندې خلاصې کړې، نو د جمعې په ورځ په دغه وظیفه باندې عمل وکړه، الله تعالی به دې د بل قرضداري هم خلاص کړي، الله تعالی به دې له محتاجي څخه هم خلاص کړي او الله تعالی به دې مالدار هم کړي. په زندگی کې به انشاءالله بیا ته داسې نسې محتاجه چې چاته ودرېږي چې زه خو دغه پلانکی کار لرم، په دې کې له ما سره مرسته وکړه. الله تعالی یو داسې غني ذات ده چې د دې جمعې په برکت سره به دې داسې مستغني کړي، داسې به دې له بندګانو څخه بې احتیاجه کړي. مثلا داسې به محتاج نه یې ورته، لکه الله تعالی چې هیڅ چاته احتیاج نه لري، داسې به هم تا په خپله زندگی کې پریمانه کړي و هیڅ بنده ته به دې هیڅ کله هم نه کې محتاجه. که چیرې ته د جمعې مبارکې په ورځ باندې په دغه وظیفه عمل وکړې. او کتابونو کې راځي، نبی علیه السلام هم فرمایي چې د جمعې په ورځ باندې یو داسې ساعت ده، که چیرې یو انسان په دغه ساعت کې دعا وکړي، چې هر جائزه دعا وي دی له الله وغواړي، فورا یا الله قبلوي. دی به له هغه ځای څخه ولاړ شوی لا نه وي، الله تعالی د ده دعا قبلوي. محترمینو، دغه موقع له لاسه مه ورکوئ. د جمعې کومه ورځ ده، هغه ساعت زه تاسو ته درښیم، په هغه ساعت کې کوشش وکړئ دا وظیفه وکړئ او دعا وکړئ. په دعا کې چې تاسو هر څه غواړئ، هر څه چې غواړئ الله تعالی یې په هغه ساعت کې فورا قبلوي. که رزق غواړئ، مال غواړئ، دولت غواړئ او له یو چا سره محبت غواړئ، هغه در څخه ناراضه وي، راضي کېدل غواړئ او له چا سره رشته کول غواړئ، هلته ستاسو خوښه وي خو په مابینځ کې یو څه رکاوټونه وي، هغه سرته نه سره رسیږي. یا داسې غواړئ چې اولاد غواړئ، یا اولاد مو بېلارې وي، یا کاروبار مو پر مخ نه ځي، په کاروبار کې مې رکاوټونه وي، چې هر څه کې تاسو په زندگی کې ورسره مخ یاست او غواړئ چې هغه فرض شي، هغه حاجت فرض شي، هغه مشکل له مابینځ څخه لرې شي، هغه د زړه جایز ارمان مو فرض شي.
کوشش وکړئ په دغه ساعت کې دعا وکړئ، الله تعالی یې فورا قبلوي. الله تعالی د انسان دعا په دغه وخت کې هیڅ کله نه ردوي. راځئ محترمینو هغه وظیفه درښیم. د جمعې په ورځ یې وکړئ، کوشش وکړئ د جمعې په ورځ کې دا ساعت شته، په بل ساعت کې نشته. او دا وظیفه چې ده دا بیا د جمعې په ورځ هم وکړئ، له جمعې اخواته په هره ورځ باندې هم کولی شي. هغه دا داسې کتابونو کې راځي چې د جمعې له لمانځه وروسته چې د ماښام لمر نه وي لوېدلی، په دې دوران کې یو ساعت ده چې انسان دعا پکې وکړي، هره دعا یې الله تعالی فورا قبلوي. خو ډیر کتابونه پر دې تللي دي چې د مازدیګر له لمانځه وروسته د ماښام تر لمانځه مخکې په دې دوران کې ده. او په دې باندې هم احادیث راغلي دي چې د ماسپښین له لمانځه وروسته د ماښام تر لمانځه پورې په دې دوران کې دا ساعت شته. بعضې به ویا ډیر قولونه پر دې راغلي دي چې د مازدیګر له لمانځه وروسته د ماښام تر لمانځه مخکې په دې دوران کې ده. نو کوشش وکړئ د ماسپښین لمونځ چې مې وکړئ، خپل لمونځ مې فارغه سواست، د جمعې له لمانځه فارغه سواست، که په کور کې زنانۍ له خپل لمانځه فارغه سواست، که په کور کې هر څوک له خپل لمونځ فارغه سو، که په مسجد کې وي که په کور کې وي، نو بیا د له هغه وروسته راولاړ شي، د اتحیات په شکل پر هغه ترتیب دې کښېني کوم چې دی په لمانځه باندې ناست و، دغه تورې دي ډېر سواره ووایي: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. د دې معنا دا ده چې الله تعالی چې ده یو پاک ذات ده، بغیر له عبادت څخه چې د عبادت لایق ده الله تعالی ما سوا بل څوک نشته، او الله تعالی لره قوت شته، پر هر څه قادره ذات ده، هر څه تاته درکوي، هره دعا دې قبلوي. داسې دې کله ډېر سواره وویل لاس پورته که دعا وکړه، شاید هغه ساعت په دغه وخت کې ځکه چې ما تاسو ته وویل نو دعا به دې الله تعالی قبوله کړي. په خپله دعا کې چې ته هر څه وغواړې الله تعالی به یې درکړي. بیا داسې وکړه که دلته نشې کولی، د مازدیګر له لمانځه وخت یې هغه وخت ده چې مثلا ډېرو علماو پر دې اتفاق ده چې په دې دوران کې ده د مازدیګر لمانځه چې فارغه سوې، دغه دعا ډېر سواره ووایه او الله تعالی ته لاس پورته که چې هره دعا و هر حاجت دې و الله تعالی یې ضرور او فورا قبلوي. الله تعالی د انسان دعا نه ردوي. کوشش وکړه د جمعې له لمانځه وروسته د مازدیګر تر د ماښام تر لمانځه مخکې په دې دوران کې چې هر وخت فارغه وې دغه دعا مه پرېږده، ویکه او دغه وظیفه هم وکړه. الله تعالی به دې په زندګي کې داسې انقلاب، داسې خوشحالي راولي چې ته به خپله هم ورته حیران یې.